سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ به اوسئ. دا چې ټلګرام روباټ چې دا وزې روباټ چې کوم دوستانو هغه اوس مهال ویډرا ورکوي. دوستانو تاسو کولی شئ خپلې ویډراوې وکړئ. نو راځو دوستانو دغه روباټ به تاسو راخلاص کړئ چې څنګه له دې څخه موږ تاسو ویډرا کولی شو. مکمله طریقه درته ښایم. ما ته تقریبا شاوخوا 9.6 دا کوم کوین چې دی دا ګوډز کوین چې کوم راکړي دي. ویډرا برخې ته به راشئ. لاندې ویډرا برخه تاسو ته ښکاري. په ویډرا باندې مې کلیک واخلئ. مختلفو صرافۍ ته تاسو ویډرا کولی شئ چې بای ګیډ دی، په دې کې ګیټ وای دی او کوکاین دی، مګزي صرافۍ دی او ترڅنګ نور هم ډېر دي دوستانو. خو غواړو کوکاین ته وکړو ویډرا. ویډرا لپاره باید تاسو په یاد ولرئ چې دلته موږ تاسو ته فیصدۍ ښایي چې 25%، 50، 50 او 100% دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه ټولې فیصدۍ موږ ته ښایي. تاسو باید حتما 100% ویډرا غوره کړئ. نو راځو دوستانو 100% ویډرا باندې تاسو کلیک اخلئ تر څو 100% ویډرا وکړئ. چې ته 50% وکړئ 14 ټوکنه وکړه، 50 وکړئ 22 وکړه، مکمله ویډرا 100% وکړئ ټول ټوکن تاسو دوستانو رسیږي. نو څنګه ویډرا کولی شئ دوستانو؟ زه غواړم کوکاین ته وکړم. کوکاین هم په افغانستان کې کار کوي او ویریفای کېږي هم دوستانو. نو په دې کې موږ تاسو څخه څه غواړي؟ یو آی ډي غواړي او دوهم کې دوستانو موږ تاسو څخه بیا دغه ادرس غواړي او په دریم کې میمو کوډ دوستانو غواړي. نو دغه به څنګه ترلاسه کوو؟ راځو خپل کوکاین ته دوستانو. خپل کوکاین به راخلاص کړئ. کوکاین کې به ډیپوزیټ اپشن ته ورشئ دوستانو. هم برخه کې پورته ډیپوزیټ اپشن درته ښکاري. په دغه ډیپوزیټ اپشن به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په ډیپوزیټ کلیک وایسته نو لومړی دوستانو راځو او پورته خوا کې تاسو خپل نوم باندې چې کلیک واخلئ او دلته موږ تاسو یو آی ډي دی دغه به تاسو دوستانو کاپي کړئ. یو آی ډي به لومړی در سره کاپي کړئ. نو کله چې دغه یو آی ډي کاپي کړه را به شئ. په دغه یو آی ډي کې به دغه آی ډي تاسو دوستانو ورته دغه پیسټ کړئ د کوم آی ډي چې تاسو دی. او لومړی راځو دوستانو ادرس او میمو کوډ دغه دواړه هم راخلو. میمو کوډ او ادرس به څنګه راخلو؟ د دې لپاره بیا هم راځو کوکاین والټ راخلاصوو او ډیپوزیټ اپشن تاسو ته ښکاري دوستانو. په دغه ډیپوزیټ اپشن باندې اوس کلیک ورته اخلو. کلیک مو چې کله پر ډیپوزیټ ورته واخیستلو لږ منتظر کېږو تر څو موږ او تاسو ته د ډیپوزیټ صفحه چې دی هغه راخلاصه شي. ها دوستانو راځو سرچ برخې ته. پورته سرچ برخه کې همدغه روباټ نوم دوستانو لیکو. د کوم روباټ چې دی راځو GOATS دغه نوم دوستانو لیکو او دغه تاسو کتلی شئ ګوډز موږ ته راځي. نو دغه ته موږ ته راووخته. راځو همدغه موږ تاسو دوستانو انتخابوو. تاسو کتلی شئ دغه موږ تاسو انتخابوو. نو کله چې دغه انتخاب کړ دوستانو لږ ورته منتظر کېږو تر څو د دې ډیپوزیټ ادرسونه موږ ته راشي. راځو لاندې ټون باندې کلیک کړو. دغه په ټون باندې دوستانو لیست کېږي. نو لږ منتظر کېږو. کله چې لږ دوستانو منتظر شو نو په ګوټ ایډ باندې کلیک کړو او لومړی ادرس دوستانو ادرس راخلو او ادرس کاپي کوو. دغه کاپي اپشن باندې به کلیک واخلئ. ادرس به تاسو کاپي شي. نو دغه به تاسو سره کاپي شي. او بل میمو کوډ هم ده دوستانو. دغه میمو کوډ دی او دغه هم راخلو او دلته یې کاپي کوو دوستانو. نو دغه مو چې کله کاپي کړه دغه دواړه له موږ سره کاپي شول. ما تاسو ویل چې ادرس او میمو کوډ ورکړه. تاسو کتلی شئ لومړی کې موږ تاسو یو آی ډي ورکړه، دوهم کې ادرس او په لاندې دریم کې بیا موږ تاسو میمو کوډ دوستانو ورکړ. نو کله دوستانو دغه ورکړه دلته په ویډرا کې تاسو باید حتما 100% ویډرا دوستانو وټاکئ او ادرس هر څه مو چې کله دوستانو مکمل کړل نو بیا به راشئ په دغه ویډرا باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې دوستانو کلیک وایاست تاسو ته به ټوکن ورسیږي کوکاین والټ ته. موږ ته دوستانو ټوکن چې کوم راکړي وو هغه 0 شول او ټول یې موږ څخه کټ کړل او دغه ټوکن چې کوم دی اوس دوستانو موږ او تاسو ته رسیږي کوکاین والټ کې. تاسو به کتلی شئ خو دغه به اعلانېږي او لانچ کېږي به لږ وخت شته دی. همدا شانتې دغه چې کله دوستانو لانچ شي نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه ویډرا کوي خپل USDT کنورټ کوي او بدل کوي دوستانو. نو دلته دوستانو 8 لیکلي دی خو دغه ویډیو ما مخکې ریکارډ کړې وه. نو دوستانو تر همدې ځایه وه.